अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو، په صوابۍ کې یوه د 10 کالو ښایسته ښکلې جینکۍ چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، دا یې ولې قتل کړه؟ اخر څومره غټ ظلم یې وکړو چې دا وړه جینۍ قتل کړه؟ دوستانو، د دې په هکله تاسو سره مکمل معلومات شریکو. او دوستانو، د دې جینۍ پلار څه وایي چې آیا زما دعوه په چا ده او دا کس چې کوم ګرفتار شوی دی د قتل کړي ده او په کومه طریقه یې قتل کړي ده. دوستانو، تاسو ته مکمل معلومات په دې ویډیو کې درکو. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا د صوابۍ کې چې کومه د 10 کالو ښایسته ښکلې جینکۍ قتل شوې ده دا چا قتل کړه او ولې قتل کړه. دوستانو، ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو، په صوابۍ کې د 10 کالو ښایسته ښکلې جینۍ یو ظالم سړي ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، دا ویل کېږي چې دې جینۍ سره غلط کار وکړو، د هغې نه بعد یې دوستانو بیا قتل کړه او دوستانو د پولیس په موقع باندې راغلو او دا کس یې په هغه ځای کې ګرفتار کړو. نو دوستانو، د ده سړي خو پیله منله نه چې ما نه ده قتل کړي، خو دوستانو د ده په جامو باندې وینې وي او نور هم څه علامات. نو دوستانو، د دې نه بعد پولیس چې دا وهلو نو د بیا ومنله چې او دا ما قتل کړي ده او د غلط کار نه بعد بیا دوستانو د 10 کالو ښایسته ښکلې جینۍ قتل کړي وه. دوستانو، د دې جینۍ پلار وی چې دا سبا سکول ته لاړه وه او د هفتې په ورځ سکول ته تللی وه او د هغې نه بعد د سکول نه بیا نه راغلي. مونږ په تاڼۍ کې راپورټ هم کړی او اخوا دېخوا مونږ اطلاعګانې ورکړې وي چې د اتوار په ورځ باندې مونږ ته دا پته ولګېده چې دا قتل شوې ده او دوستانو بیا د اتوار په ورځ باندې مونږ خبر شو. دوستانو، یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی شوی دی. دوستانو، د دې په هکله نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریہ.